ایمان پلورونکي 30مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې موږ او تاسو واورېدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه کله چې د فیض الفاطمی د اعدام فرمان لاسلیک کولو په چغو یې وژل. غواړم چې یو عمومي تفسیر وکړم او دې تفسیر ته په دغه ځای کې اړتیا ده. هغه دا چې صلیبیانو او غربیانو د تاریخ په اوږدو کې د مسلمانانو د مغلوبولو لپاره له هر ډول وسایلو څخه ګټه اخیسته او د مسلمانانو په ضد باندې استعمال کړي دي. فکری جګړه خو د آدم علیه السلام او د شیطان له پیدایښت سره سم پیل شوې چې کفارو او شیطان فکر انسانانو د مسلمانانو د فکرونو د اړولو لپاره ډېرې لیکنې او عملی اقدامات کړي دي. او ورونو کله چې زهر مات کړل عزتمند ورونو، دا د 1101 میلادي کال پیښه ده. په قاهره کې یو جومات چې دومره پراخ نه و چې خلکو پکې د جمعې لمونځ ادا کړی وای، او دومره کوچنی هم نه و چې لمونځ کوونکي پکې ځای شوي نه وای. دا جومات د قاهرې په هغه سیمه کې و چې ښار ته نږدې او یا د ښار شاوخوا سیمه ورته ویلی شو، چیرې چې د اقتصاد له مخې منځنۍ او یا د ټیټې درجې وګړي هلته اوسېدل. هغوی د دین ډېر درناوی کاوه. د دین درناوی د هغو خلکو په زړونو کې پاته و، ځکه چې هغوی دین ته وفادار خلک وو. خو د هغوی بدبختي دا وه چې له زده کړې بې برخې وو او ډېر ژر له احساساتي استدلال او زړه وړونکو کلماتو څخه اغېزمن کېدل، او هغه کلمات یې هم منل. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې مصر ته له راتګ سره سم کوم نوی پوځ تیار کړی و، په هغې کې د دغو کورنیو زیات وګړي تېره سوي چې 2 لاملونه یې لرل. یو خو همدا د ژوند تېرولو یو وسیله وه. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د پوځ په معاشونو کې زیاتوالی هم راوستی او نورې بې شمېره اسانتیاوې هم ورکړي وي. دویم لامل دا و چې دغو خلکو جهاد فرض ګاڼه. هغوی د اسلام په نامه د مال او ځان ځارولو ته تیار وو. هغه مهال دغه ډول احساساتو ته زیاته اړتیا وه. په سرکاري ډول هغوی ته ویل شوي وو چې صلیبي نړۍ د اسلامي دنیا د نوم نښان د له منځه وړلو لپاره خپل ټول شته وسایل چې صلیبي نړۍ د اسلامي دنیا د نوم نښان د له منځه وړلو لپاره خپل ټول شته وسایل او هر ډول توطیه په کار باندې اچولي. او ورونو له 6 میاشتو راهیسې دا وړوکی جومات مشهور سوی او شهرت یې هم د نوي امام له امله چې د ماخستان تر لمانځه وروسته یې درس ورکاوه. لومړی امام یوازې په 3 ورځو کې په داسې ناروغۍ مړ شو چې هیڅ حکیم او طبیب پرې پوه نه سو. هغه د نس له درد او مثانې له سوزاکه شکایت لرل، له همدې دردونو مړ شو. هغه یو عام غوندې مولوي و چې یوازې د جماعت لمونځ یې ورکاوه. د هغه د وفات په لومړۍ ورځ یو د سرې سپینې څېرې او ګڼې ګیرې څښتن مولوي راغی او خلکو ته یې د امامت کولو وړاندیز وکړ او خلکو هم ومانه. هغه دغه مهال په کومه کوډله کې اوسېده او 2 مېرمنې یې وې. هغه خلکو ته وویل چې په علم مین او د دین له سمندر لامبوزن دی، د زیات او بې ځایه درناوي او له خلکو نه د نظرونو لاسته راوړلو قائل نه دی، یعنی نه غواړي. د هغه اړتیا یوازې دا وه چې یو ښه او پراخ کور لاسته ورشي چې له خپلو 2 مېرمنو سره په عزت او پرده کې خپل ژوند وکړای شي. خلکو جومات ته نږدې د هغه لپاره یو کور خالي کړ چې 2 کوټې یې لرلې، او خلکو ولیدل چې له 2 مېرمنو سره یې کور ته راغی. مېرمنې په تورو څادریو کې پټې وې، د هغوی لاسونه هم نه ښکارېدل، تر پڼو پورې پټې وې. خلکو ورته د کور سامان ورکړ او هلته یې میشت کړ. خلک یو خو د هغه له ظاهري شخصیت نه اغېزمن شول، خو کوم جادو چې وګړي د هغه تابع کړي ول هغه د هغه ملا اواز و. په دې جومات کې چې هغه لومړی اذان وکړ تر کومه ځایه چې اورېدل کېده
خلک ورته غلي شول. یو مقدس او سپېڅلي ترنم ځمکه او فضا احساساتي کړې وه. دا یو جادو چې هغه خلک یې هم جومات ته وروستل چې په کورونو کې لمونځونه کول او یا یې بیخي لمونځ نه کاوه. په همدې شپه یې د ماخوستن تر لمانځه وروسته لمونځ کوونکو ته لومړی درس ورکړ او ورته ویې ویل چې نور به هره شپه د درس حلقه وي او ستاسې څخه مې هیله ده چې تاسې به په دې حلقه کې کښېنئ او درس به د زړه په مینه اورئ. تر ډېرې مودې پورې د دغه ملا درس روان و. په شپږو اووه میاشتو کې خلک د ځان تابع کړل. ځینې خلک خو یې مریدان هم سول. په دې جومات کې د جمعې لمونځ نه ادا کېده او د جمعې لمونځ هم رواج کړ. شپږ اووه میاشتې وروسته د دغه جومات او د عالم پیش امام شهرت یې تر لرې لرې ځایو ورسېد. له ښاره هم ځینې وګړي د هغه درس ته ورتلل. هغه به چې د اسلام په کومو بنسټي اصولو باندې فشار راوړ هغه عبادت او محبت و. هغه د جنگ جګړو پر خلاف درس ورکاوه. هغه د خلکو په ذهنونو کې دا عقیده پخه کړې وه چې انسان خپل تقدیر په خپله جوړولی نه سي. هر څه چې دي د الله جل جلاله په واک کې دي. انسان یو کمزوری حیوان دی. د دغه عالم د وعظ انداز خورا اغېزمند و. هغه قرآن کریم په لاس کې نیولی د هرې خبرې وضاحت یې د قرآن کریم د یو آیت نه کاوه. د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه بې حده ستاینه یې کوله او زیاتره به یې ویل چې دا د مصر خوشبختي ده چې د دغه هیواد امارت د اسلام د یو داسې مین په لاس کې دی چې د خپل دین لپاره مخلص دی. هغه د جهاد فلسفه او مفهوم هم وړاندې کړ چې د خلکو لپاره نه وي او هغوی پرته له کوم دلیل او حجت نه ومانه. خیر مخکې د دې چې د دغه ملا نورو کړنو ته ورسو ورونو یو شي ته ښه متوجه سي چې له سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له دورې څخه وروسته صلیبیانو په پرله پسې ډول باندې کوشش کړی چې د مسلمانانو په ذهنونو کې ډول ډول شبهې را پیدا کړي تر څو د مجاهد اولس او علماو ترمنځ به اتفاقي رامنځته شي او تش په نامه علما او اولس په یو ګمراه لار باندې روان کړي. ورونو د دغه خبرې تثبیت غواړم د خپل هیواد په اړه باندې یو څه درته ووایم. د کرزي د ادارې د تعلیم او تربیه وزیر فاروق وردګ د 2014 میلادي کال د دسمبر په 11 تاریخ ولسی جرګې ته اعتراف وکړ چې له همدغو نیمه باسواده ملایانو څخه 15,000 تنه پرته لدی شهادتنامې ولري د هیواد د معارف په نظام کې د استادانو په حیث مقرر کړي وو. او ورونو دغه رواجی ملایان ول د دغه ملا په څیر د امریکایانو په لاس د جوړ شوی حکومت لخوا د ملایانو د روزلو په حق له د بي بي سي رادیو پښتو څانګې ویب سټ د 2014 میلادي کال د سپټمبر 8 تاریخ ولیکل چې افغان حکومت 100,000 ملایان روزي. د دې خبرې تفصيلات په لاندې ډول دي. په افغانستان کې شاوخوا 2,40,000 امامان او مؤذنان فعالیت لري. ورونو څنګه چې د کیسې دغه برخه د فکری جګړې سره ډیر تړاو لري نو ځکه دغه مضمون هم په دغه برخه کې اضافه کوم. هیله ده چې د زړه په غوږونو واورئ. افغان دولت د متحده عربي اماراتو په مرسته د جماعتونو د امامانو د روزنې لپاره یو پراخ روزنیز پروګرام پیل کړی دی. په پام کې ده چې د دغه پروګرام لمخې 100,000 دیني عالمان او امامان وروزل شي، یعنی په هغه فکر او عقیده چې امریکایان غواړي. د روزنې د دې پروګرام یو برخه په مصر کې د الازهر پوهنتون استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. او ورونو تاسو خو پوهیږئ چې الازهر پوهنتون په خوا د اسلام یو قلاو، خو په اوسنی تاریخ کې د الازهر له پوهنتون څخه د اسلام تاریخ کومه خطر نه لري. تاسو ژوندۍ مثالونه وینئ او د رپورت په څېړنه کې دا هم راغلي. په پام کې ده چې د افغانستان د جماعتونو د امامانو د روزنې د دې پروګرام په لړ کې 10,000 تنه امامان له کابل او 10,000 تنه نور له ولایتونو څخه وروزل شي. او دا هم راغلي دي د جماعتونو د امامانو زیاتره به په کابل کې د کورنۍ او بهرنۍ استادانو لخوا د اوږد مهال لپاره دیني زده کړې ترلاسه کوي. او د رپورت په ادامه کې راځي د حج ارشاد او اوقاف وزارت د جماعتونو رئیس مولوی عبدالمالک زیایی وایي، یعنی دا خبره په هغه وخت کې کړې. په پام کې ده چې یو شمېر نور امامان نورو هیوادونو ته هم د روزنې لپاره واستول شي. ورونو حالان کې چې په دغه هیواد او په نږدې هیوادونو کې د اسلام ډېرې سترې مدرسې شته او تعلیمي مراکز شته چې د علماو دغه روزنې ته هیڅ اړتیا نه لیده کېده، خو دا د فکري جګړې یو هدف چې دوی پوره کاوه. او په ادامه یې راغلي د روزنې په لومړي پړاوونو کې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره ټاکو. په دې کار سره 40 کسیزه ډله جوړېږي.
دا 40 کسیزه ډله بیا متحده عربي اماراتو ته استول کیږي. بیا چې کله دا ډله بیرته هیواد ته ستنه شي نو هغوی به بیا نور علماو ته په مرکز او ولایتو کې زده کړې وکړي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په افغانستان کې 2,40,000 امامان او مؤذنان فعالیت لري. له دې ډلې یوازې نږدې 4,000 له ارشاد، حج او اوقاف وزارت سره ثبت شوي. دغه راز په افغانستان کې له 12,000 جماعتونو یوازې 1400 له ارشاد، حج او اوقاف وزارت سره ثبت شوي دي. اوس د الازهر پوهنتون د استادانو لخوا د قبا اصلاحي مرکز په نوم باندې د یو دولتي مرکز په همکارۍ د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته د دوی له زده کړو په پراخ او لوړه کچه دیني زده کړې ورکول کیږي. او ورونو په همدې حق له یو کتاب هم چاپ کړی، تاسو بلیدلی په عربي ژبه باندې ده او د ټول کال د جمعې د خطبو لپاره یې مضمونونه ورته لیکلي چې ملایان باید په دغه مضمونونو باندې بحث وکړي چې په هغه کې د ولا او برا، قتال او جهاد، فکری جګړې او د غربیانو د نورو د سیسو او توتیو هیڅ یادونه نشته. ورونو د دې مرکز مشر محمد قاسم حلیمی وایي له منبر څخه باید په ټولنه کې د سوله ایز ژوند کولو او د ټولنې د سمون لپاره کار واخیستل شي. په کابل کې د مصر سفارت قونسل محمد صبری وایي د الازهر د پوهنتون شاوخوا 50 دیني عالمان په کابل کې دي او د افغانستان په دیني مدرسو او ښوونځیو کې د تدریس ترڅنګ د خطیبانو او امامانو د روزنې چاره هم په غاړه ده. ورونو کیسه مو باید په یاد چې د هغه مولا په اړه باندې و چې د مصر په یو جماعت کې د جهاد فلسفه بل ډول تحریفوله او تعبیروله او د خلکو اذهان یې رندول او د امریکایانو د دې پلان په ادامه کې راځي. او وایي موږ پوهیږو چې افغانستان کې مشري د علماو په لاس کې ده. دوی د دې هیواد اساس جوړوي او خلک تل د دوی خبرې اوري او مني. موږ غواړو یو دیني عالم مخکې لدی چې منبر ته پورته شي او خلکو ته د دین پیغام ورسوي. هغه باید هر څه کوي، د هغه پیغام باید له جهادي ټکو څخه خالی وي بلکې په اعتدال او منځلاریتوب باندې متکی وي. موږ دا درک کړی چې د افغانستان او مصر علما باید د دیني مفاهیمو د ښه درک لپاره په خپل منځ کې د نظرونو تبادله وکړي. زموږ لپاره د دین اساس منځلاریتوب دی، یعنی کوم شیان چې د جهاد په اړه راغلي هغه د دوی په تعبیر باندې نشته او اوس له منځه او همدارنګه د کرزي د ادارې له فعل راهیسي حکومت یوازې 3600 امامانو او خطیبانو ته د میاشتې شاوخوا 4000 افغانۍ میاشتنی معاش ورکوي او پاتې نورو ته د هر سیمې له رواج سره سم د خلکو لخوا د میاشتې ټاکلې اندازه معاش ورکول کیږي. او ورونو اوس به راسو د کیسې ادامې ته چې دغه رواجي مولا او د فکري جګړې پر مخ بیونکی تر کوم خپل هدف ترلاسه کولی شي او خلکو ته نور څه. خیر یوه شپه هغه د ماخوستن تر لمانځه وروسته درس پیل کاوه چې یو سړی پاڅېده او عرض یې وکړ لوړ مقام عالم صاحب الله جل جلاله دې ستاسې د علم رڼا تر پیریانو او هغه مخلوق پورې ورسوي چې موږ یې لیدلی نه شو. زه له خپلو اتو کسو دوستانو سره له ډېر لرې ځایه راغلی یم. موږ ستاسې د پوهې شهرت تا ته راوستي یو. که چیرې بې ادبي نه وي او ستاسې محترم د خفګان لمن نه ګرځي نو موږ ته د جهاد په باب باندې یو څه ووایاست. موږ شکمن یو. خلکو ویلي دي چې موږ ته د جهاد په باب باندې غلط بیانونه کیږي. په دغه حالت کې چې په دا واړه مسجد کې دغه سړي دا خبره وکړه 6-8 غوږونه واورېدل شول. موږ دغه ډول درس اورېدلی نه دی. یو وویل دا د وخت اوازې دي چې زموږ تر غوږونو پورې ګاډې واډې را رسېدلې. موږ صحیح خبره ستا له خولې څخه اورو او راته ویې وایه. دغو خلکو چې خبره وکړه عالم هم په منبر باندې و او وی وی دا د قران غږ دی چې هیڅ څوک یې ګډوډولای نشي. دا زما دنده ده چې صحیح خبره زر کړه دې هم تکرار کړم چې د هر چا غوږونو ته ورسي او وروسته بیا د جهاد منحرف شکل دې ته وړاندې کول شروع کړ او وی وی د جهاد مطلب دا نه دی چې د نورو د ځمکو نیولو لپاره د هغوی مری پرې کړی شي. د جهاد مطلب وژنه او لوټ تعالی نه دی، ویني تویول نه دی. هغه د قران کریم نه یو آیات ولوست او د هغې تفسیر یې داسې بیان کړ چې په موږ ټول باندې فرض کړی شوی دی چې د هرې بدی په خلاف باندې وجنګیږو. نو اے محترم ورونو آیا تاسو اوریدلی نه دي چې اسلام د توري په زور باندې خپور شوی نه دی؟ ورونو د دغه خبرو غلطو تعویلاتو ته خمو توجیه سي او همدارنګه د دغه عالم په چیر باندې دولت چې کوم ملایان روزلي دي دغه خبرو ته خمو توجیه سي او هر نقطه باید وڅېړل شي.
هغه وویل نو اے محترم ورونو آیا تاسو اوریدلی نه دي چې اسلام د توري په زور خپور شوی نه دی بلکې د مینې او محبت په زور باندې خپور شوی دی د جهاد شکل وروسته بیا ګډوډ شوی او دا کار هغوی کړی چې په حکومت کولو یې زړونه بایللي دي عیسویان هم د نورو په هیوادونو کې د خپل سلطنت قایمولو ته مقدس جنگ او جګړه وایي او مسلمانان هم په همدې اراده باندې وژلو او لوټلو ته جهاد وایي هغه اتو کسو او نور ډیرو سامعین غوږ ورته نیولی او دوی دا خبرې کوي دا یوازې د خپل حکومتونو د بنسټونو د قائم ساتلو یو سیاسي چال دی خلک د دین په نامه پارول او جنګول کیږي چې د دې له امله ډېر انسانان بې کوره سي ډېرې ښځې کونډې شي او ډېر کوچنیان یتیمان سي ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې غزاوې ستاسې په یاد دي چې له مشرکانو سره خپله هم توره په توره جنګېدلی خو د دې خبرو په جریان کې هغه سړی پورته شو او ویې ویل نو آیا د مصر امیر صلاح الدین ایوبي موږ بې لارې کوي عالم په ډېره ځیرکتیا او چټکتیا سره ځواب ورکړ او ویې ویل نه صلاح الدین ایوبي دې د الله رحمت وي هغه ته چې لویانو څه ویلي د یو سوچه مسلمان په حیث په ښه نیت او جذبه په هغه باندې عمل کوي د هغه په زړه کې له عیسویانو سره کرکه اچول سوې ده له هغې سره سم عمل کوي لږ څه غور وکړئ چې د عیسویانو او مسلمانانو په منځ کې څه فرق دی د دواړو نبي یو دی په دې وروستیو کې لږ شان اختلافات پیدا کړی شوي دي حضرت عیسی علیه السلام د سولې او امن پیغام راوړی و زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت پیغام راوړی او بیا دا توري او زغرې له کومه راغلي دا د هغو خلکو منځ ته راوړي شیان دي چې د الله جل جلاله په دومره ښکلې ځمکه باندې چې یوازې پرې د همغه د واکمنۍ حق دی چې هغوی د خپل حکومتونه قایم او وګړي دي د هغوی پرته له دلیل څخه هر څه ومني زه به د مصر د امیر په دربار کې حاضرېږم او د هغه په مخ کې به د جهاد د خپلو خیالاتو اظهار کوم د مصر امیر صلاح الدین ایوبي صحیح جهاد پیل کړی دی چې د جهالت او ناپوهۍ پر خلاف دی ورونو په دغه ځای کې هم دغه عالم بل تحریف او تعویل وکړ او په ادامه یې پسې وویل د خطبې نه د خلیفه د نامه په ایستلو یې ډېره ستره کارنامه ترسره کړې تعلیمي ادارې یې پرانیستې خو دلته یو ډېر غټ انتقاد وکړ چې پر دغه خبره باندې صلیبیان هم ډېر خفه وو هغه عالم د منبر په سر باندې ټولو خلکو ته وویل خو د دغو تعلیمي مراکزو یوه خرابي دا ده چې هلته که له یوې خوا د دین او ټولنیز ژوندانه درسونه ویل کېږي بلې خوا ته یې نظامي روزنه هم کېږي چې په هغوی کې تورې وهل او غوښې ویشتل هم دي نو ښکاره ده چې هغوی ته به دا هم وایي چې توره په چا پورته کړای شي او د غش ډب باید څوک ورونو په هغه وخت کې خو ټولو مسلمانانو ته دغه ویل کېدل چې صلیبیان د اسلام دښمنان دي او چې کله د امیر لخوا امر درته وشي وژنې هغه وویل نو بیا څرګنده ده چې هغوی ته به یو څه انسانان ورښیي او ورته وایي به چې هغه ستاسې دښمنان دي ویې وژنې او د هغوی په وژلو باندې ستاسې څخه الله جل جلاله راضي کېږي په دنیا او آخرت کې به بې شمېره نعمتونه درکوي او هغه په ډېر تاثیرناک اواز باندې وویل ای مسلمانانو خپل بچیان د دوزخ له اوره وساتئ تاسې به هم ورسره دوزخ ته ولاړ شئ ځکه چې خپل بچي تاسو په غلطو لارو روان کړي دي نو پوه شئ چې تاسې پادشاهان او حاکمان جنت ته نه بیایي بلکې هغه قایدین او امامان مو جنت ته بیایي چې په لاسونو کې د علم مشالونه وي چې مراد خپل ځان او د ده په څېر نور علماو تاسې که په دنیا کې په هغوی پسې روان سئ نو هغوی به تاسې د قیامت په ورځ جنت ته په ځان پسې بوځي د قیامت په ورځ به چې د کوم انسان لاسونه په وینو سره وي هغه به د ټول ژونداني له نیکو اعمالو سره سره دوزخ ته اچول کېږي او ورونو د غربیانو د فکري جګړې دغه عالم پسې وویل ای مؤمنانو تاسې به په دغه نقطه هم ځانونه پوه کړئ تاسې زکات بیت المال ته ورکوئ بیت المال د وخت د حاکمانو وي خو زکات د بېوسو او ناداره انسانانو حق دی د وخت حاکم غریب او فقیر نه وي ستاسې زکاتونه چې بیت المال ته وړل کېږي په هغې باندې اسونه او وسلې رانیول کېږي چې د انسان وژنې لپاره په کار راځي همدا لامل دی چې د کومې فریضې په ادا کولو باندې تاسې جنت ته تللی شي د هغې له ادا کولو سره سره تاسې په دوزخ کې د ځانونو لپاره ځایونه جوړوئ نو ځکه زکات بیت المال ته مه ورکوئ په دغه حالت کې د تاریخ په ټولو علماو باندې د رد کول او په دغه حالت کې چې دغه ځواب یې پوره کړ عالم موضوع بدله کړه او ویې ویل ډېرې خبرې د عوامو تر اذهانو لوړې وي هغوی ته یې څوک وایي هم نه آیا تاسې نه ګورئ چې په تاسې کې یوه حیواني جذبه هم شته آیا تاسې ښځې ته اړتیا نه احساسوئ همدا احساس تاسې نه هڅوي چې تاسې د بدۍ مرکزونو ته بوځي
دا جذبه خدای په خپل پیدا کړی او دا جذبه کوم انسان پیدا کړی نه ده تاسو د هغه تسکین کولای شئ نو ځکه الله جل جلاله درته امر کړی چې په یو وخت کې څلور مېرمنې په کور کې ساتلای شي کته غریب یې او یو مېرمن هم واده کولای نشي نو کومې ښځې ته اجره ورکړه او خپل هغه حیواني جذبه سړه کړه چې الله جل جلاله درکې پیدا کړی ده او انسان د همدې جذبې پیداوار دی ورونو خو متوجي اوسئ د دیموکراسي په قوانینو کې یو دا هم ده چې انسان په خپل ژوند کې آزاد ده او له هر ځای چې وغواړي خپل شهوت پوره کولای شي خو د اسلام دین خپل اصول ټاکلي او د دغه جذبې لپاره د حلال نکاح لپاره مسلمانانو د خپل تګلارې خودلې او دغه عالم سی وویل او دې ته مهم پاملرنه را اړوم چې د خپل میرمنو او لونو او خويندو د پردې پر اهتمام وکړي نو عزت به وساتل شي په دغه کې د دغه عالم یو خبره او نقطه و هغه وویل زه وینم چې په زنانه مدرسو کې ځوان نجونو ته هم عسکري روزنه ورکول کیږي په اسونو او اوخانو سپرلی ورکول کیږي هغه ته د زخمیانو د مرهم پټي او د زخمیانو د پالنې طریقې داسې ورکول کیږي چې د جګړې په ډګر کې د ټپیانو پالنه وکړي شي او که اړتیا پیښ شي نو ودی جنګي دا یو بدعت دی خپل لونی له دې بدعت څخه وژغوري معاذ الله ورونو ستاسو به د احد جګړه په یاد چې په 3 هجری کال باندې پیښه شوه په هغه کې اویا تنه صحابه کرام په شهادت ورسېدل او ځینې د جګړې په میدان کې زخمیان ول چې د مسلمانانو بیبيانو یې په خلو کې وبور اچولې او زخمونو باندې پټي کولې او تاسو ته د بی زینب واقعا هم در پیاد چې د جګړې په ډګر کې د مسلمانانو زخمیانو څنګه تداوی او درملنه کوله خو دغه د فکری جګړې عالم هو دا یو بدعت دی خپل نور دې بدعت څخه وژغوري د الله جل جلاله په احکام پر عمل وکړي او د هغه په لارښوونو کې لاس وهنه مکوئ او ما مسخه کوي دا ډیره لویه ګناه ده او انجام ډیر بد دی په دې دنیا او هم په آخرت کې هغه په اخر کې د منبر په سر باندې ټول خلکو ته وویل او اخري خبره ادا وکړه دا خبره خپل دوستانو او گاونډیانو ته هم ورسول چې جمعه ته نه راځي عالم چې درس پای ته ورساو نو اوریدونکو چې شمیر یې دومره زیات شوی و چې زیات شمیر شاته ولاړ په جمعه کې د ناست ځای هم نه و د خلکو څخه ځینې چې کله پاتېدل هغه ته منبر ته ورغله او له هغه سره روغبړ او ستړي مشي پیل کړ ځینې یې لاسونه مچ کړل او ورته ټیټ شول او بیا یو خپاره شول خو کله چې ټول خلک له جمعه څخه ووتل یوازې دوه سړي د عالم مخې ته ناست په هغه کې یو هغه سړی و چې د جهاد په باب یې پوښتنه کړې و هغه سړی اوږده چپانه اغوستې و پر سر یو کوچنی غوندې پګړۍ و او ګلدار دسمال په اوږو باندې راخپور کړی د هغه تور او غاڼه ګیره و او بریتونه یې ګڼ له جامو د منځنۍ درجه سړی ښکارېده په یو سترګه د شنه رنګ پټي تړلې و او ناست خو عالم چې کله د دې خواته وکتل له هغه څخه پوښتنه وکړه سترګې دې ولې تړلې هغه په جواب کې وویل چې یو سترګه یې ړنده ده د هغه بل سړي جامې هم معمولی غوندې وې د هغه ګیره هم اوږده او غاڼه په جمعات کې همدا دوه سړي له عالم سره پاتې له هغه سره شپږ نور سړي هم چې د جهاد د درس د کولو لپاره راغلي هغه د جمعات په دروازه کې بهر ولاړ خای چې د خپل ملګرو انتظار وکړي عالم مسکی شو له هغه دواړو پوښتنه وکړه ولی ستاسو شک تر اوسه پورې لري نسو خو د عالم د خبرې په جواب کې د شنه پټي والا سړی وویل زما خیال دی چې شک مو لري سو موږ خای چې هم ستاسو په لټه کې موږ نیم مصر چان کړ موږ ته د جمعات موقعیت او نه کې غلطي کول سوي خو عالم دوی ته وویل تاسو په نیمایي مصر کې تر ما غوړ عالمونه مینده هغه سړی جواب ورکړ یوازې تاسو ملټولې